تقریبا د 26 تاریخ د مارچ نه زمونږ دغه بهرنی ټیم راغلی ده، زمونږ دغه سرجریانې روانې دي. تقریبا تر دې دمه موږ د 14 په شاوخوا کې مریضان عملیات کړي دي. د هغو عملیاتونه الحمدلله په ډېر ښه شکل پرته له کوم خطره ریسک نه اجرا سول. او دا د تاسو ګورئ چې نن هم په پلان کې 10 مریضان لرو، په دې کې پلیټ هم شته او لیف هم شته. او انشاءالله ادامه وکړو. سبا موږ پلان لرو چې په 10 تر 15 ناروغان ولرو. زموږ ټول خدمات چې په افغانستان کې څه مخکې ترسره کړي، څه اوس ترسره کوو او څه په راتلونکي کې ترسره کوو، دا ټول فري اف کاسټ یا په وړیا ډول دي. یوه افغانۍ هم موږ له چا نه ده اخیستې. حتی په ځینې مواردو کې کوشش کوو چې هغه کورنۍ چې هغوی د خپلو ماشومانو د انتقال امکانات نه لري، نظر د توان وسره ورسره د کرایې مرسته مو هم ورسره کړې ده. نو کاملا وړیا دي الحمدلله. تر اوسه خو چې په ټولو په سوشل میډیا کې چې خلک مصاحبې کړي دي، رسنیو سره غږېدلي دي، تاسو هم کولی شئ چې په هر وخت کې زموږ د دغو ناروغانو د کورنیو سره خبرې وکړئ. زه فکر کوم هېڅ به داسې څوک ونه اوسېږي چې هغه ته وړیا خدمات هغه هم په لوړ معیار سره خدمات په عرضه کې او بیا هغوی ناراضه اوسېږي. که څه هم دغه عملیاتونه په خصوصي روغتونو کې ممکن تر 50-60 1 لک افغانۍ پورې مصارف راسي ولري، او دغه دوی ته موږ په وړیا ډول عرضه کړي دي. کیبیوموسي نه یوازې داسې له 2006 کال نه تر دې دمه په افغانستان کې تقریبا د 2000 په شاوخوا کې موږ کرونیک ستومولیت، نان کانسنټومور، ډیګریبورن او دا کلیف ناروغان، ایس ډي وي سي د زړه سوري ناروغان دا موږ د آلمان هیواد ته استولي دي. حتی داسې هم پېښ شوي چې یو مریض هم د 3-4 ځله آلمان هیواد ته استولی ده. دغه میشن چې زمونږ ده، موږ همداسې یو میشن مخکې په استقلال شفاخانه کې درلوده. دا میشن زمونږ دا دلته په اتاتورک شفاخانه کې ده. اول خو موږ ډېره مننه د اتاتورک شفاخانې د رهبري نه کوو، د خپل عامې روغتیا د وزارت د همکاریو مرستو نه چې موږ ته دلته د دې زمینه برابره کړه چې موږ وکولی شو دغه کلیف پلیټ ناروغان دلته ونیسو. داسې مریضان هم لرو چې په هغه باندې تر 1.5 لک یورو باندې مصرف راغلی ده. د کیبیو خیره موسسه داسې نه داسې دی یو فاونډر ولري لکه د حکومت پرې تر شا ولاړ وي. انډیویجوال د آلمان خلک، خپل افغانان د نورو هیوادو هغوی په ورسره مرستې کوي او هماغه مرستو په اساس باندې موږ دلته دا په دې د روغتیا برخه کې لګو. زمونږ ټولو هیوادوالو ته پیغام دا ده چې موږ چې کوم امکانات لرو او کوم اندازې پولیسي توانایي لرو، د کیبیو موسسه همیشه د دوی په خدمت کې ده. که چېرته دوی هم دغه کلیف پلیټ ماشومان ولري یا هم کرونیک ستومولیت مریضان لري، دوی کولی شي له موږ سره اړیکه ونیسي. موږ همیشه د خپل هیوادوالو لپاره خدمات وړاندې کوو، دا زموږ دنده ده او له دې نه موږ لذت اخلو چې وکولی شو هر څومره ډېر خپل هیوادوالو ته موږ خدمات عرضه کړو. د افغانستان د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت په همغږۍ او د کیبیو موسسې خیریه موسسه په همکارۍ باندې د دوست هیواد هندوستان څخه پروفیسر ډاکټر صاحبان راغلي دي چې د اتاتورک په روغتون کې د کلیپ پلیټ او کلیپ لیپو یا کامچاک او لپچاک یا هغه مریضان چې شونډې پریڅوي او تالو یې پریڅوي او دا ولادي ناروغۍ دي. د دغو ناروغیو د تداوي لپاره د دوست هیواد هندوستان څخه ډاکټر صاحبان راغلي دي تر څو په اتاتورک روغتون کې همدغه مریضانو ته وړیا ډول باندې مکمل شکل باندې وړیا خدمات وړاندې کړي، ځکه دا هغه بیچاره مریضان دي چې دوی نشي کولی چې په خصوصي سکتور یا برخه کې خپل مریضانو تداوي وکړي، ځکه چې هلته د دوی مصارف ډېر لوړ دي. د کیبیو موسسې په همکارۍ باندې دا ډاکټر صاحبان د هندوستان څخه راغلي تر څو
دوی ته هماغه پروسیجرونه او عملیاتونه په وړیا شکل باندې وشي. دا ډاکټر صاحبان تقریبا د 7 ورځو لپاره راغلي دي او په پلان کې لري چې تر 500 پورې مریضان عملیات کړي. تر دې دمه پورې تقریبا 15 مریضان عملیات شوي او متباقي انشاءالله عملیات کېږي او په آینده کې هم پلان لرو انشاءالله د موږ ټیم ورسره همکار ده ورسره همغږی ده تر څو پورې دا ډاکټر صاحبان بیا راسي او تر څو نور مریضان ته هم عملیاتونه ترې راسي. د اتاتور روغتون خو تاسو ته بهتره معلومه ده د ماشومانو شفاخانه ده په داخلي اطفال او جراحي اطفال په همدې دوه برخو کې مریضانو ته خدمات وړاندې کوي او د خپلو وطنوالو په خدمت کې. هیوادوالو ته پیغام همدا ده چې ټول هیوادوال که هر رقم ناروغي ولري باید د خپلو ډاکټر صاحبانو دولتي شفاخانو سره یې شریکې کړي تر څو پورې هغه مناسبه او د حل لاره دوی ته وښودل شي تر څو دوی سرګردانه نه شي. خوشبختانه چې منګه 21 کاله کېږي د افغان مظلوم او هغه بیچاره ماشومانو چې مریضان دي کامچاک، لابچاک، سوځېدلي، د زړه سوري، ارتوپیدي مشکلات چې لري، سوی شکل مریضان یا غیر سرطاني تومورونه چې په سر کې لري د هغوی په هکله خدمت من کړی ده او کوي. البته باید یا ذکر کړم چې په تیرو وختونو کې نن 2 کاله مخکې موږ ټول هغه مریضان چې ما نومونه واخیسته د 15 ډپارټمنټو دا مریضان موږ د المان هېواد ته لېږل او هلته به په پوره شکل سره معالجه کېدل او بېرته به راتلل خپل والدینو ته وسپارل. د اوکراین او د فلسطین جنګ نه وروسته البته المان هم زیات مشکلات پیدا کړل. اوس لپاره موږ غواړو چې هغه مریضان او چې موږ په آلمان ته لېږل هغه مریضان اوس موږ د هغو مریضانو لپاره موږ اوس له هندوستان او له آلمان نه ډاکټران راغواړو دلته معالجه کوو. باید ذکر کړم چې د 2 دورې مخکې د هند او د آلمان نه ډاکټران راغوښتي دي د استقلال په شفاخانه کې د اول دور لپاره د کامچاک او لابچاک 50 مریضان عملیات کړي دي، دویم ځل لپاره 80 مریضان عملیات کړي دي او د دریم ځل لپاره بیا هم موږ وکولی شو چې د هندوستان نه متخصصین راوغواړو پلاستیک سرجن والا او هغه یې دلته په اتاتور شفاخانه کې موږ عملیات کړو. البته نن 15مه ورځ ده چې 15مه ورځ کې موږ تقریبا زیات مریضان له 10 زیات مریضان هم عملیات کړي دي نو 50 یا تر 55 مریضانو پورې موږ په پروګرام کې لرو چې د عملیات کو. نو تر اوسه پورې چې کوم عملیاتونه شوي دي الحمدلله د اتاتور د شفاخانې د متخصصینو په مرسته باندې او د هند ډاکټران چې موږ سره راغلي دي ډېره ښه معالجه روانه ده. امید لرم چې انشاءالله دا معالجه به تر راتلونکي 2-3 ورځو پورې دوام ولري تر څو کولی شو چې د مظلومو بیچاره هغو ماشومانو چې وضعیت اقتصادي خوندونه ده هغه په شخصي شفاخانو کې نشي کولی چې هغه خپل مریضان معالجه کړي. د هغوی لپاره یو ښه زمینه مساعد ده چې هغوی دلته عملیات شو روزانه. البته چې نن هم موږ وکولی شو چې 9 مریضان رخصت کړو په خندا بېرته خپلو کورونو ته ځي. پروازه مریض بخش کامچاک لابچاک کلینیک شفاخانه البته در مؤسسه کبیو که مؤسسه کبیو آلمانی مؤسسه عملیات شده و ما واقعا از این مؤسسه راضی هستیم همچنین از بخش دکترای شفاخانه و تمام پرسنل شفاخانه واقعا وضعیت خوبی داریم. بله امروز مریض البته طرف خانه میره بسیار خوب است ماشاءالله رویت هم شما میبینید که مریض بسیار خوب است و ما تشکری خاص از دکترای اینجا و همچنین از مؤسسه کبیو خوشحال هستیم که همچون زمینه ها را داخل خود کشور ما مساعد میکنه تا ما در دیگه کشور نتونیم بریم که چون هزینه بیشتر میبره و توانیش نداره. شفاخانه شخصی البته که ما رفتیم بله هزینه بیشتر گزافی بوده ما توانیش نداشتیم و فرصتای همچون که مساعد شده ما استفاده کردیم از فرصت. پاک میاشتې مخکې خپل مریض ثبت کړو
KBU مؤسسې سره چې اوس شپږ میاشتې پس موږ ته احوال راکړ. موږ راغلو د اتاتورک شفاخانه کې KBU مؤسسې منتظم وو، دلته عملیات ترسره شو په کامیابۍ سره. او شکر الحمدلله ماشوم روغ دی او اوس ډسچارج کوي وړي کور ته. نه رایګان ټول مشکل موږ مصرف نه دی کړی، هر څه معاینات وکړو هر څه مو دی کړي. او زه ډاکټرانو نه دلته چې کوم ډاکټران دي د KBU مؤسسې نه د اتاتورک شفاخانې ټولو ډاکټرانو نه مننه کوم، ښه سلوک یې من سره کړي، مننه ترې کوم. ښه دی او بیخي ماشاءالله ښه دی، الحمدلله بیا یې کور ته